په دې سیمینار کې د پکتیکا د والي ترڅنګ د لوګر ځایي مسؤلینو، شاعرانو، د ارواښاد ګوهري د کورنۍ غړو او یو شمېر کلتورپالو ځوانانو ګډون کړی و. ارواښاد ملا درمحمد ګوهري د هیواد له وتلیو او غښتلیو ادبي شخصیتونو څخه و چې د خپل شعر، هنر او فکر پر مټ د تیر اشغال پر مهال د سور صلیب او مردود دیموکراسي افکار وچ او شنډ کړل. د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې له دې سیمینار څخه یې موخه د ارواښاد ګوهري د ادبي هڅو د قدردانۍ ترڅنګ د نوموړي له اشعارو، افکارو او کلتوري خدمتونو څخه د ټولنې خبرول دي. ګوهري صاحب یقینا ډېر خدمتونه کړي دي او د تیر انقلاب رانیولې، بیا په دې انقلاب کې تر اوسه پورې چې دی ژوندی نو د خپل قلم د اسلام او د اسلامي امت او د دې مجاهد په ولس په خدمت کې کارولی وي. نو دا یو خدمت ګوهري صاحب ته پکار چې د شعرونه ملازمه کړو، یو شعري ټولګه ته جوړه کړو. د پکتیکا والي هم ارواښاد ګوهري پر دیني او جهادي ارزښتونو مین شاعر وباله او د حق لارې مدافع یې یاد کړ. ګوهري په خپل قلم کې د خپل قلم له څوکې نه یې وینې څڅولې، ګوهري د خپل قلم له څوکې یې اوښکې څڅولې، ګوهري د خپل قلم په څوکه کې د موږ د ولسه د وراورو، د کونډو، د ګورو او د مظلومو خلکو آهونه انځوروله. ګوهري هغه شخصیت و، باور وکړه چې د دغه ټولنې او د دغه ولسونو یې بهترینه ترجماني کړې ده. او که د دغه شاعري ژوند را اخلي، دغه ټول ملت د خیر خواته هڅونه او د جهاد طرف ته هڅونه او د خدای طرف ته هڅونه د پیدا په شعرونو کې، یعنی داسې یو څه نسته چې هغه د دل لپاره په دنیا کې او په آخرت کې د دل لپاره یو تور داغ وي. د یادونې وړ ده چې ارواښاد ملا درمحمد ګوهري تیر کال د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 8 کالو په عمر ومړ.